الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و عزتمنو قدرمنو، زموږ ستاسې دپاره ډېر د غټ د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ ستاسو په منځ کې هغه شخصیت ناست دی چې د ملک نه بلکې د دنیا د هر ګوډ مسلمان د ده د لیدو او د ده د خبرې د اورېدو ارمان په زړه کې لري. عزتمنو، که تاسې د ده د مصروفیت لیست وګورئ چې په یوه ورځ د ملک په یو کونج کې، بله ورځ د ملک په بل کونج کې، یقینا تاسې به آفرین ورته ووایست چې څومره زیات پروګرامونه او مجلسونه ته دی ځي او څومره نه ستړېدونکی مبارز دی. الله دې د ده سایه زموږ ستاسې پر سرونو برقراره کړي. او محترم قاری محمد اسلم علمیار صاحب ته پر دې باندې موږ آفرین وایو چې دی همیشه د ده په ملاقات موږ تاسې مشرفه کړي او همیشه د ده دا کوشش وي چې دی دلته راولي د ده هغه زرینې ویناوې، هغه د رعب او دبدبې او د ویرې سرلوړې ویناوې په موږ تاسې باندې واوروي. موږ تاسې خو پر هر کونج، پر هره جلسه کې سره ولاړ یو او زموږ خبرې د راډیو په لحاظ، د راډیو پر لاره او دغسې د جلسو پر لاره، پر هره لاره د خلکو غوږونو ته ضرور رسېدلې ده او رسې به. نه زه ستاسې د ده په منځ کې ډېر حایل نه جوړېږم، صرف یو دوې خبرې ستاسې سره شریکول غواړم چې زموږ د معاشرې څه داسې وتلي دي لکه عنقا مرغه، چې نه د یو دینداره ماړه و دې ته پام شته، نه د یو تجار چې د دنیا په پیسو کې مست وي، نه د هغه ورته پام شته. کم درس چې موږ ته 1400 کاله مخکې زموږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی و، هغه درس د مسلمانانو د معاشرې څه داسې وتلی دي لکه چې بیخي په دې باره کې د دې دپاره څه حکم نشته. هغه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسې کې هغه څوک کامله مؤمن نشي جوړېدلی تر څو چې د ځان دپاره هغه څه خوښ نه کړي کوم چې د بل مسلمان دپاره هغه څه خوښ نه کړي کوم چې د ځان دپاره خوښ کړي. نو زه به هغه ټولو خلکو ته وایم چې نن په اقرا تعلیم القرآن کې وجود لري، د هغه بچان دلته درس حاصلوي، هغه تعلیمونه حاصلوي، د هغه په بدل کې دی په زرګونو روپۍ مصرفوي. زه به هغه خلکو ته وایم چې عاجز صاحب آفرین دی پر تا خو خپل زوی دیني ادارې ته راوستې، تا خو خپل زوی د تعلیم د رڼا سره اشنا کړي، تا خو خپل زوی د دنیا د هغه خونخوارانو د هغو د پنجو سره خلاص کړي، تا د دنیا د ستړیاو سره خلاص کړي. پر دې زه تا ته آفرین وایم. لیکن ای حاجي صاحب، ستا څه دا ګیله ضرور لرم چې ستا د کور وڅنګ ته ستا همسایګان، د کونډانو بچان، د یتیمانو بچان، د غریبانو او د مسکینانو بچان د شپې پر 3 بجې دا ګلالي ګلالي ماشومان چانس ته روان وي، د شپې پر 3 بجې هغه په توبه کې غوټې راړې وي، لغړۍ کوي. دا ګلالي ګلالي ماشومان د اډې په ګرجونو کې لګیا دي، مزدوري کوي یا د بازار په هوټلانو کې بروالي کوي. آیا ستا و دې ته ولې پام نشته؟ کم څه چې ته د خپل اولاد دپاره خوښوې، کم څه چې ته د خپل زوی دپاره خوښوې، ته ولې د دغه همسایه مسلمان دپاره دا نه خوښوې؟ ته خو دا هم کولی سې، کم تعلیم چې ته په خپل اولاد کولی سې، د هغه تعلیم د کونډې په اولاد هم کولی سې، د هغه تعلیم په یتیمانو هم کولی سې،
د هغه تعلیم د غربت او د مسکینت څخه په هغه لاچارو کشنیانو هم کولی شي چې د مجبورۍ د وجې څخه دوی د کونج د ښار په کونج کې مزدوري کوي. نو زه دې ټولو خلکو ته وایم، دا تجارانو ته وایم چې ته د خپل اولاد فکر کوې، د خپل اولاد ښایسته کوې، د همسایه اولاد یې دغسې بدرنګه پرېښي وي. که خدا نخسته سبا دا ستا زوی دا د همسایه اولادونه سره راغټ سوله، تا خو خپل زوی ښایسته کړی دي، په تعلیم دې ارسته کړی دي، د اخلاقو سره دې برابر کړی دي، لیکن دغه همسایه چې هغه چانس ته تا پرېښی و، هغه دې د وټلانو بروالۍ ته پرېښی ولو، هغه دې ګرجانو ته پرېښی و، هغه دې د کونج و مزدورۍ ته پرېښی ولو، دا چې کله ستا د زوی سره راغټ سي نو دا ستا زوی د سکون و ژوند ته نه پرېږدي. پر یو موبایل به هم در مړه کوي، پر یو موټرسایکل به هم در مړه کوي، پر هر لار او کونج کې به ستا د زوی و مخ ته دی ولاړ وي. ستا د زوی خوشحاله ژوند به ور خرابوي، د سکون ډک ژوند به ور خرابوي. ځکه تا د خپل اولاد فکر وکړي، تا د خپل ځان فکر وکړي، تا د خپل کوچنیانو فکر وکړي، لیکن د دغه مسلمانانو د غریبانو د مسکینانو د اولادونو فکر ستا سره نه و در سره. او بل زه دې خلکو ته وایم، دا تجارانو ته وایم، دا ګاډیانو والا ته وایم، دا اډو والا ته وایم چې کله موږ ودې ته ووایو چې دا سپارو مه راوړئ، دا سګرېټ مه خرڅوئ، دا چرس مه خرڅوئ، دوی په جواب کې وایي فلاني مولوي صاحب ویلي دي سپارو هېڅ پروا نه لري، فلاني مولوي صاحب ویلي دي سګرېټ هېڅ پروا نه لري. زه و تا ته وایم چې حاجي صاحب سپارو هېڅ پروا نه لري، سګرېټ هېڅ پروا نه لري، ستا زوی ته ولې نه ورپرېږدې، ستا ورور ته ولې نه ورپرېږدې، د خپل زوی او د ورور دپاره سپارو نه پرېږدې چې هغه مضر صحت دی، سګرېټ نه پرېږدې چې هغه مضر صحت دی. وزارت صحت په ډاګه په لیکلي دي چې ستا صحت ته ضرر رسوي. نو په حدیث کې د مضر او د مسکر د دواړو سمنه راغلې ده. نو کوم څه چې ته د اولاد دپاره نه خوښوې، د بل مسلمان د اولاد دپاره دې په دوکان کې ایښي دي، د بل مسلمان د اولاد دپاره دې ګاډۍ په لوټ کړي دي، د بل مسلمان د اولاد دپاره کنټینرونه راوړې، د بل مسلمان دپاره پوډرونه خرڅوې، د خپل کور د جوړولو دپاره د بل مسلمان کور ورانوي. نو زه به دې خلکو ته دا وایم چې آخر کې یو وار بیا درته وایم چې کوم څه د ځان لپاره خوښوې، کوم څه د خپل اولاد لپاره خوښوې، هغه د همسایه د اولاد لپاره هم خوښ کړه. دا په کلي کې وګوره چې خپل 5 زامن راولې، یو د کونډې زوی هم راوله، یو د شهیدانو زوی هم راوله، یو هغه یتیم هم راوله چې د شپې چانس نه روان وي په دغه تعلیمي اداره کې کښېنوه چې ستا د زوی رنګ سره یو رنګ دی راسیال سي او راغټ سي. که چیرې یو د بل خیال سره وساتو، معاشره به موږ ته خوشحالي راکوي، لیکن دغسې به تنګ یو، نه به د غلو په ختمولو د ډي سي صاحب وس رسېږي، نه به د پلوس وس په رسېږي، نه د لیویزګانو وس به د لیویز والا وس به په رسېږي. ځکه د کوچنیوالي ستا د بل د غریب او د یتیم او د مسکین خیال نه و ساتلی. نو چې راغټ سو د معاشرې دپاره دردسر جوړېږي، د معاشرې دپاره یو مشکل جوړونکی انسان جوړېږي. الله دې پر دغه حدیث باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. نور مې ډېر وخت ستاسې او د میلمه په مابینځ کې حایل نه جوړېږم. واخر دعوانا الحمدلله.